چې ودرځه خلک وګورم دوی نیسي څوک را روان دی. نو ما ویلې مړه پوخ ځای در جوړوم، دارنګه کوټه در جوړوم چې د سرو زرو کلپان وي. عجبه په دویم کال د حج له بیا یم، کوم د حج وس نه و عمرې رخته نو بیا یم مړه زما په پښتو باندې باور وکړه. یا مړه هغه اوس لالا راغوښت کېده سړی، اوس ما څه کول، ما چې ښه نه څه کوله قسمت خبر دی، بس لالا پکې ایستلی یم. ما ورته وویلې وله زما تا څه کار دی چې ما ته د واده راغوښتی. هیله بې که مړه هغه به تا ته کړی کړم یو طلاق یې بس، خالي طلاق 3 طلاق به یې وربېږم بس. خالي دوی نه وي چې زه تا ته کور راورسوم بس بیا به اوس ورته جوړ دی. زه به ورته وایم ورور بې زه نشم ساتلی، ګرانه ګراني ده، حالات دوی سره خراب وینې. بای ته نازونه مه کوه، بس خوښه د خپله د جرګه در ولږم، ته راتښتې زه در وتښتېږم. درواغ نه درته یم، بې تا مسا نه خېږي. دا ځګر مې دارنګه دی لکه غایط شوي دی، تختد دی، یو مخ سوچونه اوس هم په دا څوړنده وینې دی روان دی، یاره تا ته نه دي ښکاره. دارنګه پستربي لږم لکه د نمرڅي کې واوره. زه پخوانی شریف اوس نه یم نه، اوس دارنګه یم باد مې وړي، که راورسېدې که نه بس 5مه ورځ به زما د مرګ اعلان واورې. زه ستا هر شرط منم، بس ته واده راسره وکړه، هغه زه طلاقوم. او بس ډېر خوند درکوي 2 مهینې، یا به هغه طلاق کوې یا به ما طلاق کوې. ما تا ته ویلي دي دا به زما په کور سر نه راننه باسي، ډېر خوند درکوي. اوس 3مه ورځ د وراده په ده خبره سر خلاص که چې دا راځي کور ته، زه به یم د خپل پلار کره تللګي. ته زما خبره واوره، هو هغه په تا که هېڅ هغې ته به جلا کوټه ور جوړه کړې ده، په تا هغه څه کوي؟ تا ما سره څرنګه کول کړی وی، خپل کول در یاد که. دا ول زه به هغې ته طلاق ورکوم، هغه به زما په کور سر نه راننه باسي. زه خو به خپل کول وپالم، دا خلک به څه یې؟ خلک یا هغه ده وایي، خلکو زموږ په ذاتي کار کې څه کار څه دی؟ زما خبره واوره، ما خلک پر ځان خندوه، ما پر ما خندوه، لږ سوچ وکړه، ښایسته کور دی، ولې یې خرابوو؟ ولې یې خلک پر ځان خندوو؟ څه پر ځان خندوم؟ زه د دې خنداګۍ څخه نه خلاصوم. زما چې ګرد عمر په عذاب کې دا خلک پر ما وخاندي. ته یې وایه دا خو بوګجان ازادي کې دا توکتانه مخ راځه وباسه، بیا راسه بیا به بیا یې بیخي یې نه باسم له مخه. ګل خندانه شاپېرۍ در اړې بیا هغه دغه ستا فرمایشونه در پکې د خدمتونه به ده کوي. بلبلې دا 2 ورځې د زه به ډېره تره ده چې زه څه درته ووایم، څه امر وکړم ته یې نه منې. پخوا چې به ما هسې غږ کوو ته به دارنګه وغورځېد لکه بجلي. څه نه به جواب نه در کوم. او زما به ګسه خوله څنګه درېږي بې وفا. تا له ما سره کوم قبلونه وکړل؟ زه منمه چې ما قول کړی دی، خو ته دې چم وکړه، یو څو ورځې ودره، دورا وشي، کېدای شي هغه به ګښه ډېر ښه ژوند در سره تر کړي، ګښه به ستا خدمت کوي. کسه نه غواړم د دې خدمت، ما خدمت خدای کسه په دې نه وکړي. دورا له مخه به یا زه ځان مړه کوم یا به زه د پلار کره ځم، بس خوښه د خپله ده. ورایې لکه که ما ته طلاق راکړې که زه ځان مړه کړم بس. بلبلې تر اوبو له مخه کپۍ مه کاږم. څه کاږم؟ تا ما سره کول کړی دی، دا کور و ما ته اوس دی ایست. تا څه ګړب جوړ کړی دی شریفه؟ ورندیارې چیش دی؟ خیر دی؟ یو شی نسه لالا، ایله بلبله د غېږې پکې نازونه کوي. څنګه نازونه دي؟ خو زه په کوټه کې له خوبه وایستلم، نازونه دومره په زوره وي؟ لالا ګسه مې نازونه دا ستا ورور ستی، زما ژوند یې راترېښ کړي، زما ژوند یې په اور کې راواچوی. ښه بلبلې چپ که خوله ونیسه، لالا ته سړی دونه بې ادبه خبرې کوي. شریفه چپ. ورندیارې څه کیسه ده؟ ته خبر راته وکړه.
لالا ته کښېنه زه خبره ګرده درته کوم. راته وکړه ورندیارې کومه خبره ده؟ لالا د زما سره ولاړ واده کوئ ما تې ویلې زه دا بله منګې له کوم هغې ته بیا طلاق ورکوم. ما ورته وویل سمه ده چې بیا هغې له کښېنو بیا څه واده در سره وکړم. خبره ولالا ښه هلکه تا نجلۍ ته شینتوتۍ ویستې چې نجلۍ د خطا کله سهاریانو سره پر دوم واده بر سره څنګه نجلۍ واده ورسره وکړي؟ د ځواني ښه هم نه ده. هو لالا بس څنګه کوې دوم واده چې کوې نو شینتوتۍ به ولې غرغه خو نو دوم واده نه کېږي. خو اوس خبره دا ده زه په شینتوتۍ کې فساو یم بس اوس مه خلاصوه. لالا ما دې شینتوتۍ ویستې توتکۍ هم راته ویستې او ولې زه پوخ کور ته جوړوم اوس نو شینتوتۍ مني نو توتکۍ مني. ښه ښه ورندیارې ډېر سپین سترګې ډېر سپینې سترګې دي. لالا خبره خې صحیح ده ما کار ورسره کړی دی اوس د خرړی کال اوس څنګه یې راکړم نه څه کړي نه څه کړي خل به صحیح. ورندیار خو دا ملامت ورندیارې زه یوه خبره درته کومه خدای دې وکړي ستا دا سوچ نه وکړې چې ده د ورور سایډ ووایې. ته د یو مسلمان یې پښتنې د یو عاجزې په حق څنګه ډاکه اچوې؟ تا خو ده درته ویلي چې زما بل واده سته نو تا دا سوچ څه نه کوئ چې هغه یو عاجزه پښتانه مسلمانه زه څنګه په علاقه تا دا خبره څنګه په سوچ کې ورته جوړه چې ته هغې ته طلاق ورکړه د هغې دغه کور وي دغې اور وي دغې ژوند وي تا څنګه دا جرأت وکړئ؟ بیا که د ډېر خوښ وای بس دغه رنګه د واده ورسره کړی او لکه زه دغه شرط ته ولې پرته اړې دغه تا ډېر غټ ظلم کړی دی. زما ګسه ګیله له تازه ده پر دغې فرق نشته ده که اوس بله ور پیدا شي دوی له دریم سره هم واده کوي ساعتي خیال هم بل کار روزګار خدای نه کوي پر هغې غوږ باندې ټلیفون وکړه پر هغې غوږ باندې ټلیفون وکړه. تاسو دا سوچ نه کوئ دا حق خو د هغې دی د دغه کور له راتلو. رښتیا لالا دا خو ظالمه ګښه دا ده دې د هغې پر هغه اخلاقه ویلګي ده مګر شو دا کوي د پام نه دا ته ملامت یې. لالا ستا خبره صحیح ده زما ګسه دغه د پام نه وي زه خو هلکۍ ولمه. چې تا هلکۍ وې زه نه بیا هم هلکی یم زه نو کله دا چا کلو. چپ ته به نه ګایږې د ډنځه بې ورندیارې چوری تاسو د زما خبره په کلاو غوږو واوراستئ. تمام جهان ورندیارې دوه ودونه درې ودونه یې کړي دي اته څلور ودو پورې اسلام روا کړي دي. سړی په کوچنیو خبرو باندې ژوند نه ترخوي. تاسو خو بس شینتوتیانې ورسره ویستې یم و دغه ځای ته هم پام نه وي چې اخري به څه کږي هغې ته په کومه ګناه باندې طلاق ورکوې ته پر چیش باندې ځان وزنې یوه تا ته د مرګ روا دی ژوند وکاستئ همت وکاستئ اوس زیاته سره راغلي یاستئ مو مشر زړې کوواستئ مو په دوی کوچني خبرې ځان ته ډېروواستئ دغه زیاته خدای پیښه کړې ده په زیاته بیا ګالو. لالا ستا خبرې منمه په دغه خبره ته زما ګسه پام نه وي چې هغې خوارکۍ څه ګناه کړې ده که نن د ده خبرې چې رایاتې سي او مرګ ته مو د ښه زړه غواړي. بلبلې دا د مرګ خبرې ډېرې مه کوو ته چې مړه شې ما و چا ته وریله کوې. بس بیا د شینتوتیانې شروع کړي د شینتوتیانې مه وله سمه ده ورندیارې بس ستا خبره هم صحیح ده اوس زه ته منمه.